بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة علی اهلها. کوم کاری پلان چې موږ د هغه په دوو برخو کې ترتیبیږي چې یو پلاني بررسي ده او بل خاصې قضیې دي. پلاني بررسي موږ د مرکز او د ولایاتو لپاره مخکې له نوي تعلیمي کال له شروع نه دا ترتیبیږي او له منظوري او له تایید نه وروسته یوه کاپي د عالي تفتیش ادارې ته هم لیږل کېږي تر څو پورې په کارونو کې موږ له دوی سره صمیمیت او همغږي راغلي. او بل خاص قضیې دي چې هغه په خاصو مواردو کې د مقام د حکم د اخیستو په صورت کې هغه قضیه موظف هیئت ته ورکول کېږي او د هغوی په اساس باندې هغه بررسي ترسره کېږي. گزارش مقام ته په خپل وخت باندې ورکول کېږي. په پلاني بررسي کې د موږ 21 ولایتونه بررسي شوي دي او په مرکزي هسته کې 2 ریاستونه او 11 انسټیټوټونه دا تر بررسي لاندې وو. او په خاصو قضایاو کې په مرکزي هسته کې 58 خاص قضایاوې موږ بررسي کړي دي او 14 په ولایاتو کې مو 14 خاص قضایاوې لرلې سي هغه هم بررسي شوي دي او نتیجه یې الحمدلله ښه مثبته نتیجه وه او ګزارش یې مقام ته ورکړل شوی ده. موږ په پلاني بررسي کې او په خاصو بررسیانو کې په دې کې مختلف هدایات سفارشات او قانوني مشورې او مربوطه بخشو ته وړاندې کړي دي چې په هغوی کې د لاسته راوړنو په برخه کې تقریبا د سلګونو میلیونو افغانیو هغه اجناس چې هغه جمع قید شوي نه وو هغه قید شوي دي او د منظم ډیټابیس او د منظم کارتوتیک سیستم په واسطه باندې هغه انشاءالله د ورکې او د غلا او د طلب مخه یې نیول شوې ده. او تقریبا له 4.5 جریبه زیاته ځمکه په مرکز او ولایاتو کې داسې ځمکه چې هغه د غصب په حالت کې وه هغه تثبیت شوې ده او په رابطه باندې مربوطه ارګانونو ته او مربوطه مراجعو ته نظر ورکړل شوی ده. انشاءالله له دې نه وروسته به یې د له غصب نه د خلاصېدو په رابطه باندې انشاءالله پرېکړه اعلان شي. او همدارنګه په مجموع کې تقریبا 19.5 میلیونه هغه افغانۍ چې په غیر قانوني ډول باندې د دولت له بودیجې نه وتلې وې د هغو په رابطه باندې د بازګشتۍ نظر ورکړل شوی ده. په عموم کې 14 داسې قضایاوې چې هغه جرمي صبغه ولري محاکمو ته لیږل شوي دي د هغو په رابطه باندې به انشاءالله محاکم فیصله کوي تر څو پورې چې د عدالت په تامین کې د تفتیش ریاست رول ثابت شوی. نو الحمدلله د تفتیش ریاست د کارمندانو د ظرفیت د لوړوي په برخه کې په عالي تفتیش اداره کې د ملګرو د سیمینار او د ورکشاپ یو کلانه دوره هم تکمیل شوې ده چې له هغو نه هم موږ په خپله برخه کې ښه استفاده کولی شو.